وړوکی غوندې نظم دی ستاسو دپاره هغه وخت ما ته رایادېږي کله چې به زه شموزو ته راتلمه او شموزو زموږ ټول کلي چې یو هغه سوچه کلي اوس زیاتتر تعلیم یافته خلک د کلو نه تښتي او په کلو کې مطلب چې هغسې مزه نه ده پاتې څنګه چې پخوا وه خو زه دا ګڼمه چې اوس هم په کلو کې ډېر خوند شته او د هغه خوند اثرات چې دي نو هغه د ځینو شخصیتونو کې تاسو وینئ دا شاعران دا ادیبان دا دانشوران دا هوښیاران د دوی په شکل کې مونږ د کلو هغه عظمتونه وینو په ښار کې که هر څو د بادشاهۍ عمر تیریږي په ښار کې که هر څو د بادشاهۍ عمر تیریږي خپل کلی مې یادېږي ښایسته ښایسته ښارونه مې حرام شه که خوښېږي خپل کلی مې یادېږي اشر و که غوبل و که بلو که وبخور و ټول کلی یو ټبر و حجره و که جومات و که جرګه و که منبر و ټول کلی یو ټبر و وطن کې خو اوس یو د بل د سوري نه یریږي خپل کلی مې یادېږي ښایسته ښایسته ښارونه مې حرام شه که خوښېږي خپل کلی مې یادېږي په ښار کې که هر څو د بادشاهۍ عمر تیریږي خپل کلی مې یادېږي بچی به د ټول کلي د هر چا د کور بچی و بچی به د ټول کلي د هر چا د کور بچی و که خپل و که پردی و په هر چا باندې ګران و لوپټه وه که پټکی و که خپل و که پردی و اوس خلک د یو بل په سپکولو خوشحالیږي خپل کلی مې یادېږي مننه 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 بچی به د ټول کلي د هر چا د کور بچی و که خپل و که پردی و په هر چا باندې ګران و لوپټه وه که پټکی و که خپل و که پردی و اوس خلک د یو بل په سپکولو خوشحالیږي خپل کلی مې یادېږي په ښار کې که هر څو د بادشاهۍ عمر تیریږي خپل کلی مې یادېږي ښایسته ښایسته ښارونه مې حرام شه که خوښېږي خپل کلی مې یادېږي هېڅ هم نه و خو خلک په خپل کور باندې پوره و هېڅ هم نه و خو خلک په خپل کور باندې پوره و بس سم د خوب لیده و د ټول کلي د هر چا د میلمه نظارېده و بس سم د خوب لیده و اخلاص درومي چې هر څومره مالونه سیوا کېږي خپل کلی مې یادېږي ښایسته ښایسته ښارونه مې حرام شه که خوښېږي خپل کلی مې یادېږي مولا که کسبګرو که غریبو او که خانو مولا که کسبګرو که غریبو او که خان و ټول کلی به یو شان و مولا که کسبګرو که غریبو او که خان و ټول خلک به یو شان و یو شکور یوه کاسه وه غوړېدلی دسترخوان و ټول خلک به یو شان و بابا به ویل یو ځای خورئ مینه پې زیاتېږي خپل کلی مې یادېږي بابا به ویل یو ځای خورئ مینه پې زیاتېږي خپل کلی مې یادېږي ښایسته ښایسته ښارونه مې حرام شه که خوښېږي خپل کلی مې یادېږي آخري بند دی جي چې رڼا رڼا سحرې وې څه رڼا رڼا کارونه رڼا رڼا سحرې وې څه رڼا رڼا کارونه دوکه نه فریبونه رڼا رڼا سحرې وې څه رڼا رڼا کارونه دوکه نه فریبونه هر چا به په یارۍ کې ایښودل خلکو ته زړونه دوکه نه فریبونه ویل یې ځان خفه که نو بل هله خوشحالیږي خپل کلی مې یادېږي ښایسته ښایسته ښارونه مې حرام شه که خوښېږي خپل کلی مې یادېږي په ښار کې که هر څو د بادشاهۍ عمر تیریږي خپل کلی مې یادېږي یو لوی نوم لري د څه مصروفیاتو له کبله هغوی لږ مخکې موقع ورکوو چې هغوی تاسو ته مخاطب شي ستاسو د لاسونو په پړقا کې زموږ ډېر ګران دروند مشر ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب ته خواست دی چې راشي او تاسو ته مخاطب شي ستاسو د لاسونو په پړقا کې بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اول خو خپلو قربانو ته مبارکي خیالي صاحب او د هغه ټولو ملګرو ته چې دومره غټه مشاعره را جوړه کړې ده او دې کې
د مختلفو سیمو شاعران یې رابللي دي، ډېره مبارکي. او بیا په دې باندې بخښنه زه چونکې پېښور ته ځم نو بیا لړه زیاتېږي او په خپله ګاډی چلوم نو د دې وجې نه راته مشکل به بیا پېښ شي، نو ځکه وختي تله غواړم. او بیا ما دا خیال و چې 2-3 ګنټې به دوی سره تېروم، هغه مې تېرې کړې. نو زه خوشحاله یم او د ټولو شاعرانو ملګرو مننه کوم چې دوی د دې ملګرو په بلنه باندې شموزو ته راغله. شموزو زموږ ډېر ښکلی ځای دی، ډېر ښایسته سیمه ده، ډېر ښکلي خلک دي، ډېر درانه خلک دي. نو د دې مشاعرې دا روایت چې دی د څو کالو نه را روان دی. باچا صاحب ته پته ده ما او دی پې اکثر خبرې کوو، نو دا ډېره ښه خبره ده چې دا مشاعره کېږي. او د دې ټولنې ملګري چې دې ټولنې نامه رانه هېره شوه، غورزنګ ادبي ټولنه چې دا د شموزو یو ډېره زړه او ډېره تکړه ټولنه ده. الله دې وکړي چې دوی خپل کار همدغسې جاري وساتي. زه به ته یو څو شعرونه ووایم او زما د تلو نه پس به پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر د صدارت په چوکۍ ناست دي او زه چې کلام ووایم نو داسې غلی غوندې به وځم، څوک به راسره نه راپاسوي. د هغې وجه دا ده چې داسې بې ادبي غوندې کېږي چې شاعران دومره ښایسته ناست دي، مشاعره روانه ده. نو زه نه غواړم چې مشاعره ګډوډه شي او غلی به ما او یو دوست مې دی ما او هغه به غلي وځو. ښه جي څه شعرونه دي چې زما خوښیږي چې په تا ښایسته ده، زما خوښیږي چې په تا ښایسته ده، ته چې ښایسته یې نو دنیا ښایسته ده. او چې د عالم د خیر سوچونه کوې، چې د عالم د خیر سوچونه کوې، هره خبره د بلها ښایسته ده. مننه. او قامونه ډېر دي، وطنونه ډېر دي، قامونه ډېر دي، وطنونه ډېر دي، پښتون ښایسته دی، پښتونخوا ښایسته ده. قامونه ډېر دي، وطنونه ډېر دي، پښتون ښایسته دی، پښتونخوا ښایسته ده. او دا فلسفه ده د نیکۍ او بدۍ، دا فلسفه ده د بدۍ او نیکۍ. تیاره بدرنګه ده، رڼا ښایسته ده. دا فلسفه ده د بدۍ او نیکۍ. تیاره بدرنګه ده، رڼا ښایسته ده. او ځکه انسان په ګناهونو سر دی، ځکه انسان په ګناهونو سر دی، ثواب زړه ستړی دی، ګناه ښایسته ده. او په اباسین کې غورځنګونه راوړي، په اباسین کې غورځنګونه راوړي، والله هغه خو په رښتیا ښایسته ده. دا یو 2-3 شعرونه نور دي. بیا درته یو وړوکی غوندې نظمګی اورم، داسې د لوبې په رنګ کې دی. زما خو ټنګ ټکور خوښیږي، ستاسو توجه به غواړم. زما خو ټنګ ټکور خوښیږي، نو بیا څه به کېږي؟ زما خو ټنګ ټکور خوښیږي، نو بیا څه به کېږي؟ مسلماني به پاتې کېږي، نو بیا څه به کېږي؟ او زما ایمان خو د سرود سره نور هم قوي شي، زما ایمان خو د سرود سره نور هم قوي شي، د دې بابا ایمان خویږي چې دا څه به کېږي؟ او خپلو رګونو او سینې سره به څه کومه؟ خپلو رګونو او سینې سره به څه کومه چې ډمامې پکې غږیږي، نو بیا څه به کېږي؟ او باران سیلۍ ته په غوږونو کې بوجۍ ورکوم، باران سیلۍ ته په غوږونو کې بوجۍ ورکمه، لکه د ساز راته ټنګېږي، نو بیا څه به کېږي؟ او بل شعر دی چې ښه راته پته ده چې نیغ مې هریپور ته بوځي، ښه راته پته ده چې نیغ مې هریپور ته بوځي، په ما رښتیا را نازلېږي، نو بیا څه به کېږي؟ ډېره ډېره مننه، مهرباني.